ونیم السلام علیکم ګران ملګرو امید لرم چې روغ جوړ بوئ ډېر اهم اپډیټ پاک افغان حوالې سره یو خو افغانستان خلکو ته پاکستان کې شهرت په حوالې سره او دا چا ویلي دي د بنې ډېر اهم اپډیټ دي د آنلاین خبرې دي پکې او نور ډېرې مهمې خبرې دي او د حوالې سره خبرې دي او بیا ورسره د نور د پاک افغان سره د افغانستان سره پرمختګ خبرې دي دا تاسو اکثر په میډیا کې نور خبرې په ډېر شاهد و نادر ګوري ولې چې ډېر ریسټریکشن وي نشي چلولی خلک موږ به تاسو ته هغه خبرونه درکوو چې انشاءالله تاسو به هغه بیا ګوري مستقبل کې چې څه روان دي خو ډېر اهم اپډیټ دی اول دا دی چې چا سبسکرایب کړی نه وي زما چینل ملګرو ته خواست دی چینل سبسکرایب لازمي کوي او لایک کمنټس تاسو پرې خوښه ده چې تاسو په ویډیو خوښه شوي نو خپل کمنټس نه رای نه هم خبروي اول رزو د افغانستان په حوالې سره ډېر اهم اپډیټ هم دي څه کلیشز هم شوي دي په بارډرز باندې هغه خبرې هم کوو خو رزو به اول ایمل ولی خان چې کوم خان عبدالولي خان تاسو ته پته ده چې د پښتنو یو غټ نوم بلکې یو عالمي لیډر چې په افغانستان کې تاسو ته پته چې خښته افغانستان کې هغه ولې خاوره هغه چې د زما په پښتونخوا خواره د پاکستان کې نه غوښتل د هغه پارټۍ عوامي نیشنل پارټي چې ډېرې مودې رسېنه د افغان ایشو باندې خاموشه وه خو اوس یې اواز اوچت کړ په دې باندې ډېر اهم اپډیټ دی ایمل ولی خان 13 ورځ پریس کانفرنس کړی دی او ایمل ولی خان چې کوم دی پهلا صوبایي صدر اوس چونکې هغه ولید صاحب هغه شو نو اوس هغه مرکزی یعنی وفاقي صدر د پارټۍ جوړ شو هغه ډېر اهم پریس کانفرنس کړی دی په دې کې د پېښور صحافیانو بیا هغه سوال جواب کړی دي په هغه سوال جواب کې خو ډېرې خبرې دي او تاسو راځه چې دي چې خبرې کومه یو خو هغه لربر یو پښتون اواز بیا اوچت کړی دی هغه ویل چې دا بالکل زموږ یو خاوره ده یو غده او زموږ پاکستانیان یو هغه افغانستان هغه دی د پاکستان دی دا هغه خو پښتون یو دی پښتون بیلټ یو دی او پښتونستان خبرې په خپل ځینې خو دغه لربر هغه چې کوم اواز دی هغه زموږ اوسم قایم دی بیا په کې څه خبرې وشوې چې یاره تا خو اوس افغانستان کې لکه موجوده صورتحال بنې شریعت منیم راځم خو ول دا خبره کومه چې سوال وشو چې اوس ته افغان حکومت خلاف یا بالکل اوس خلاف وجه دا ده چې دا کوم افغان حکومت راغلی دا په ټوپک زور راغلی دا عوام نه دي راوستي احمد لکه کرزی صاحب سره یا اشرف غني چې کوم حکومت هغه که هر څنګه خو عوامي ټکنې پکې شوي وي نو یو جمهوري حکومت نو عوامي غو هغه سره مونږ هر څنګه اوازم خو دغه حکومت تر اخره پورې ونه منو چې سو پورې دو خپل یو جمهوري پروسس عوامي ټکانو منی راشي همدغه طالبانو بیا زه منم او بل د افغان په حواله سره غوي چې پاکستان افغانیونګه پهله یو افغانو خو چونکې اوس ملکونه بدل شي دا ډېر کېږي نو اوس هغه بل غوي بیا د افغان په حواله سره نور ډېر خبرې شوې دي خو باقي اهم خبره سوال دغه چې ایمل ولی یوزل بیا د خپل نیکه دغه غوچت ک هغه ویل چې بالکل مونږه به افغانستان هغه پښتانه کله هم نه پرېږدو او مونږه په دې سره ولاړو او په دې کې بیا ایمل ولی خان دغه ویلو چې پاکستان کې چې کوم هغه افغانان چې کوم اویا لکه کوم 45 کالونه آبادي دلته بچي شوي دي او دغه رغلي دي اوس دا د چا وجوهاتو سو وجوهاتو سنو بیا پاکستان ولې کولو اساس خو اوس هغه ته قانوني حیثیت یعنی پاکستان شهرت ورکول ډیماند کړی دی او دا خبره ویلي چې د سېنات کې هم او چې تومو سېنات کې نور ډېر خبرې دي دا به موږ تومو خو دا سره موږ لاړو او دا غږ به موږ کوو چې جنون افغانانو ته چې کم یو خو وی چې هغه دا خو یو ملکم نه مانی چې کم غیر قانوني وي یا هغه څه پروسس هغه نه وي شوی نو خو بل هغه دا خو یو چې پروسس شي هغه تا یو رجسټریشن شي بدلته بچي شي بدلته هغه خپل یو سیستم جوړ کړی بیا هغه غواړي چې پاکستان ته شهرت راکړي البته لکه څنګه مونږه افغانان لکه پاکستان یو دغه شانتي کوو پاکستان تسلیم کوي او بیا پاکستان چې کوم یو خپل ریګولیشن ورته جوړ کړي په هغه نسبت کې راځي نو باقاعده توګه هغه ته د شهرت ورکړي شي او دغه ایشو وچتو نو دا خبره ځکه اهمیت لرم چې دغه پارټۍ چې همیشه لکه تاسو ته پته ده چې د دغه پارټۍ یا د ټول قوم مشر د پښتنو مشر چرته ښخ شوی دی افغانستان کې جلال آباد کې بیا هغه ولې د افغان او لربر افغان یا دا کسی خو بار کې وروته خو افغان منی هغه یو
قوم ګڼلو چې هغه افغانستان دی او که پاکستان کې لکه څنګه ودی. په دې حوالې سره ایم الولي په دې پریس کانفرنس کې نور ډېر زیاتې خبرې کړې دي او په دې حوالې سره هغه یو سټینډ دوباره راوچت کړی دی او دا شکر ده چې ایم الولي خان ته دغه یو یاد راغله یا یو راغله چې د بلوچستان ته هم خو موجوده حکومت سره هغه وایي چې کوم د طالبانو حکومت دی هغه چونکې ټوپک په زور راغلی دی نو هغې سره موږ یې نه تسلیموو او که افغانستان کې هر څوک مداخلت کوي که هغه افغانستان امریکا وي که هغه پاکستان وي هغه هم نه برداشت کوو. همدغسې پاکستان کې هم مداخلت د چا نه برداشت کوو خو په افغان په حوالې سره هم دغه هغه سټینډ واخیسته او دا مخکې دغه تحریک په مخکې بوځي. دویم چې کوم اهم خبر ده هغه عباس خان افریدي تاسو به ټیک ټاک کې ما سره لیدلی هم وي هغه راځي راتلونکي هفتې افغانستان ته ویزټ ته هم ځي او ډېر غټ یو پروجیکټ یو اګریمنټ کوي افغانستان سټیټ په حوالې سره یو تجارتي اګریمنټ دی خو ورسره هغه سره چې کوم خبرې وشوې هغه چونکې یو افغان سره خو تجارت ته هم دی او بل هغه هم په دې خبرې باندې زور اوچت کو چې د افغان کومه مسله ده یا کوم اندېښنه ده هغه به زر تر زره ختموو او په دې باندې هغه یو بریکینګ نیوز هم راکو چې ډېر زر به د راځي میاشتې کې به ډېر زر چې کوم دی وفود په شکل باندې پاکستان افغانستان په قاعده توګه په دې باندې مذاکرات شروع شي او دغه چې کوم شخړه ده او دغه کومه کیسې دي دا به ختمیږي او ویزو په حوالې سره هم تاسو به لیدلي ما هم سوال کړی او دغه شانتي نور چې کوم د افغانانو ته مشکلات دي هغوی دا مشکلات ټول برسر کوو او بیا چې کوم غلط وي غلط ته به غلط وایو خو چې کوم صحیح هغه وي چې کوم کسان دي هغو به موږ مرسته هم کوو او دغه مسله به موږ حل کوو. دا خو تاسو دپاره خوشخبرۍ خبرونه هم دي او دغه خبرونه داسې دي چې اکثر تاسو نېشنل یا انټرنیشنل میډیا کې به ډېر کم ګورئ. څه خبرونه په ویب سایټو هم شته په دې حوالې سره چې کوم تاسو ته ما تفصیل واضح کوو او دا تاسو ته راتلونکي وخت کې پته لګي. بیا نه علاوه که تاسو وګورئ نن په پاک افغان بورډر باندې بیا جړپ شوی دی په دغه جړپ کې بیا جاني مالي نقصان هم شوی دی. یو طرف ته بیا هغه طالبانو خپل کلیشز چې کوم دی هغه مختلف سره روان دی خو دا خو به کېږي دا اکثر به کېږي خو موږ تاسو ته بنیادي خبرې وکړو چې اندروني خبرې کمې روانې دي یا کومه کیسه کوم طرف ته روانه ده دغه یو ښه اړخ ته یو ښه پیغام دی او انشاءالله چې دغه شانتي اواز اوچت شي بیا به کېږي. بیا ورسره خیبر پښتونخوا هم وفاق سره بالکل په جنگ ده او دې وخت کې جنگ صورتحال اختیار کړی ده او خاص کر تاسو به علي امین ګنډپور نن سپیچ هم لیدلی وي او بل خیبر پښتونخوا هم په دغه افغان ایشوز باندې هغه خپل تحفظات دي او بل هغه وایي چې دا مسله چې کومه ده موږ به امن سره کوو چې که دلته کې امن نه وي نو بیا دغه یا افغانستان کې نه وي یا زموږ دا کومه کلیشز وي یا زموږ خپله کې ورورولي خرابه شي بیا امن نشي راتلی نو هغه هم دغه کنسرنز دي او په دې باندې الریډي وفاق ته تاسو ته مخکې ما ویلي چې هغې د افغان دا کوم بېدخلي یا د نورو کیسو کې هغه ورته انکار هم کړی. اوس دغه ټول خبرونه چې کوم دي مخته صورتحال تاسو ته واضح کوي او ډېر ژر به ډېر ښه خبرونه مخې ته راځي. همدې سره دغه ویلاګ هم لویږي نو ما وایي تاسو سره دا تفصیلات شیر کړم نور به ښه خبرونه راځي او د دې دپاره ستاسو کومک ستاسو مرسته ځکه ضروري ده چې سبسکرایب لایک تاسو به زه مننه کوم. ډېره مننه. خوشحال او آباد اوسئ.